ستړي مشئ. زه اسامه مقصد یم او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل ادبلار. په نننۍ ویډیو کې به موږ د پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب نوی چاپ شوی کتاب د سپوږمۍ د پلوشو ټالونه په هغې باندې به موږ خپل نظر شریکو. دغه کتاب موږ کتلی دی، موږ به ګورو چې په دغه کتاب کې څه دي او عطا صاحب دغه خپل ولس ته په دغه کتاب کې څه وړاندې کړي دي. پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب د پښتو ادب د نوي دور د سر سړی دی. ښاغلي پښتو شاعرۍ ته د خپل شخصیت ټول تابان رنګونه سپارلي دي. سرګردانه دردونه یې داسې سندریز کړي دي چې ذوق ورته په خندا خندا په ژړا شي او ژړاګانې ورته د زړه له اخلاصه په خندا شي. ښاغلی عطاالرحمن عطا فطري شاعر دی. د سوات په سپرلیزه فضاګانو کې چې د عطاالرحمن عطا وینه شاعري چورلکونه وهي، نو د وجود کائنات ټول الهام شي، مینه عام شي او نفرتونه حرام شي. د ښاغلي د شعر دنیا د معروضي رښتیاو سره قدم په قدم روانه ځي او داسې واړه افسانې په شا تنبوي چې د ژوند ښایسته څیرې نوکارې کوي. څنګه چې د ښاغلي عطاالرحمن عطا دروند شخصیت د ژوند تراخه په خپلو خوږو کې رانغاړي، دغسې د موصوف شاعري د زړه د درزاګانو سړکي داستانونه هم ټکور خوندونه کوي. د ښاغلي عطاالرحمن عطا تجزیاتي وجدان د ښاغلي تخلیق کې ژورتیا او سنجیدګي راوستلې ده. قلم یې د ژوند په تېرې باسونکو لارو کې نه بېلارې کیږي او په هر محاذ د مینې نظرونه ځان ته راکاږي. د نظر وړاندې دا شعري مجموعه د دې اجمال تفصیل دی. دا شاعري د روایاتو مشالونه هم بل ساتي او د نوي امکاناتو پلوشي هم سینې ته راجوختوي. نظم ته هم وقار وربخي او په غزل هم د زړه او نظر مینه پرزونې کوي. نوي احساسات هم بیداروي او معقول شعري غوښتنې هم د وجود برخه ګرځي. د عطاالرحمن عطا شاعري د تنوع او شعري محاسنو نه ډکه ده. د هغه لهجه نوي او متحرکه ده. که غزل لیکي نو د نوو تشبیهاتو او استعارو استعمال پوره په کمال او فنکارۍ سره کوي. په غزل کې د اساتذه رنګ هم شته او د نوي دور جدت هم لري. که یو طرف ته مینه، حسن او جمال د عطا د شاعرۍ ناګزیر اجزا ده، نو بل اړخ ته د روان فکر هم د شاعرۍ خصوصي برخه ده. په کتاب کې شامل نظمونه هم ډیر خوندور دي او د عطا د پټلي فکر عکاسي کوي. د نظم متنوع موضوعات د روماني احساساتو ترجماني هم کوي او د اوسني وخت د دردېدلي انسانیت او المیو احاطه هم کوي. امن، خودفریبي، د علم لار او بېننګۍ اعتراف تر عنوان لاندې نظمونه د هغې غوره مثالونه دي. د عطا مورا نظمونه هم د فن د چوکاټ نه بهر نه دي، ډېر روان او د معنی نه ډک دي. رښتیا خبره خدا ده چې د غزل په مقابله کې د عطا نظم د فکر و فن په کالو ښایسته د پښتو په شاعرۍ کې یو خوږ او نوی آواز محسوسیږي. د مثال په توګه باندې د ډاکټر عطاالرحمن عطا 2 شعرونه د دغې ویډیو په اخره کې تر تاسو در رسوم. مینا که ویرو که نو هوا ما سندره کړله، ژوند د فراق د درد قصه وه ما سندره کړله. هغه سپوږمۍ وه خو د بل چا د تیارو رڼا وه، زما په فکر راخوره وه ما سندره کړله. په ډیره مینه او درنښت.